د کابل ښار په دشت برچې کې دوو چاودنو ملکي وګړو ته مرژوبله اړولې. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن د جمعې په ورځ ډسمبر 10 مهینې لیندۍ 19 د کابل ښار په لویدیځ کې په دوو پرلهپسې چاودنو کې ملکي وګړو ته مرژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستي په دشت برچې کې د دغو دوو چاودنو کېدل تایید کړي دي. ښاغلي خوستي وویلي لومړۍ چاودنه د جمعې په ورځ د ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې د دشت برچې د مدرسې په بسونو په تمځای کې په یو تونس ډوله موټر کې شوې چې 2 تنه عام وګړي پکې وژل شوي او 3 تنه نور زخمیان شوي دي. ښاغلي خوستي همداشان وویل چې د لومړۍ چاودنې څخه څو شېبې وروسته بله چاودنه د همدې سیمې په پلسرخ ساحه کې شوې چې پکې 1 تن مېرمنه زخمي شوې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سیمې اوسېدونکو او عیني شاهدانو ویلي چې لومړۍ چاودنه د مدرسې په ساحه کې د یو مقناطیسي ماین له کبله شوې. یو محلي خبریال رپورټ ورکړی چې د دې موټر ټول مسافر د چاودنې په نتیجه کې د ورلګېدو له کبله مړه شوي دي. تر اوسه هیڅ چا د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې، خو د داعش خراسان ډلې پخوا په افغانستان کې د ورته چاودنو د کولو ادعا کړې ده. د کابل لویدیځ په ځانګړې توګه دشت برچې کې تل د داعش د ډلې داسې بریدونه کړي چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرژوبله اوښتې. تېره میاشت هم په دشت برچې کې په ورته چاودنه کې 1 تن وژل شوی و او 2 نور ټپیان شوي وو. په دشت برچې کې په مخکینیو چاودنو کې په لسګونو ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د روان کال د غوایي میاشتې په 18 د سید الشهدا په ښوونځي باندې په برید کې 15 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1.5 نور ټپیان شوي ول. تېر کال د موثر په تعلیمي مرکز باندې په برید کې 18 زده کوونکي ووژل شول او 50 تنه نور ټپیان شول. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.